د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو ترنو اوریدونکو ستړي مشئ. په موړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د اودیا د کپ د میاشتې 18مه د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 2 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. کورنۍ چارو وزارت په شخصي وسایطو د دولتي هارنونو اشارو او نورو دولتي نښو لګول منع اعلان کړل. یوې چینایي کمپنۍ په افغانستان کې د لوژستیکي مرکزونو جوړولو ته لیوالتیا ښودله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ نن د یو ورځنۍ سیالي لوبلړۍ پیلېږي. او د سملاسي اوربن غوښتنه سویلي افریقا یو ځل بیا نړیوالې محکمې ته اعتراض کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. کورنیو چارو وزارت په شخصي وسایطو کې د دولتي هارنونو اشارو او نورو دولتي نښو لګول منع اعلان کړل. د افغانستان اسلامي امارات د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی په شخصي وسایطو کې د دولتي هارنونو اشارې او نور دولتي نښې ولګوي. دغه وزارت زیاته کړې چې د اسلامي امارات د مشرتابه عالي مقام د 152 غني فرمان پر بنسټ او د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه په هدایت لمخې د شخصي موټرونو خاوندانو ته خبر ورکول کیږي چې په شخصي وسایطو کې د دولتي هارنونو اشارو او نورو دولتي نښو لګول څخه ډډه وکړي. سرچینې زیاته کړې چې په دې برخه کې بل سرغړونکو سره قانوني چلن کیږي. یوې چینایي کمپنۍ په افغانستان کې د لوژستیکي مرکزونو جوړولو ته لیوالتیا ښودله. په چین کې د افغانستان اسلامي امارات لوی سفیر مولوي بلال کریمي او وی په نوم د چینایي لوژستیکي کمپنۍ عمومي رئیس هو ننګ منګ فنګ سره وکتل. په دې کتنه کې د یاد کمپنۍ رئیس هو ننګ منګ فنګ ویل چې اوس مهال په تاشکند او ګرجستان هیوادونو کې د آزادې سوداګرۍ د پراختیا په موخه مجهز لوژستیک مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې د افغانستان په حیرتان او مزار شریف کې هم د ورته مرکزونو په جوړولو کې سرمایه گذاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې آماده ده چې له چین څخه افغانستان او له افغانستان څخه چین ته د افغاني او چینایي مالونو د انتقال په برخه کې د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالۍ لوبلړۍ پیلېږي. د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د دریو نړیوالو یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیلېږي. ټاکل شوې دغه لوبلړۍ لومړۍ لوبه د کابل پر وخت نن مازدیګر 4 بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. له دې وړاندې افغانستان له آیرلند څخه په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې 6 وکټو په توپیر ماتې خوړلې وه او ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ له یو ورځنۍ سیالۍ وروسته د دریو نړیوالو شل اوریزو سیالۍ لوبلړۍ هم پیل شي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې اوس هم یو بارنۍ خبر. د سملاسي اوربن غوښتنه سویلي افریقا یو ځل بیا نړیوالې محکمې ته اعتراض کړی. د سویلي افریقا چارواکو پرون چهارشنبې ویلي چې نړیوالې محکمې څخه غواړي ترڅو د صهیونیت رژیم پر وړاندې نور جدي ګامونه پورته کړي او اړې کړي ترڅو غزه کې سملاسي اوربن اعلان کړي. دغه چارواکو ویل چې اسرائیلیان له مخکینیو پریکړو او پر وړاندې پورته شویو ګامونو څخه سرغړونه کوي او اړتیا ده چې نړیواله محکمه نور جدي اقدامات وکړي. جنوبي افریقا دغه اعلان وروسته تر هغې کړی چې
غزه کې جګړه او اسرایلی پوځونو لوري د ملکی فلسطینیانو عام وژنه ورځ تر بلې زور اخلي او تر دا مهاله په دغه 15 میاشتنی جګړه کې 1,200 کسان شهیدان شوي او تر 1,000 تنه پورې نور ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی علامه ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.